پکتیا ته د حامد کرزي سفر او د طالبانو غبرګونونه. وایي د امن خوند وکتلو. دا چې کرزي او طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې جرمني ته د درملنې لپاره تللی و هېواد ته د راتګ سره سم لاړ پکتیا ته او هلته د خلیل حقاني فاتحې مراسمو کې ګډون وکړ. نوموړي شهید خلیل حقاني او مصلح ولسي شخصیت یاد کړ او د مصالحې او یووالي لپاره د شهید هڅې زرینې هڅې وبللې. حامد کرزي ویلي چې په خپل ولسمشرۍ دوره کې هم دومره نه وم آرام او نه د هېواد یوې داسې غرنۍ سیمې ته تللی یم. اوس مې تقریبا هغه ارمان پوره کوي چې ویلي مې ول که سوله راغله فلاني او فلاني ولایت ته به ځم. د مزار پر ځای اول راغلم د پکتیا ګردې څېړۍ ته. خدای مو دې بل ځل په ښادۍ سره یو ځای کړي. وکیل احمد لیکلي دا د وطن د آرامۍ غوره انځور دی. که وپوښتل شي چې د خپلې پاچاهۍ دوران کې د یو لرې ولایت ته کله هم داسې آرام سفر کړی. نن افغانان پر یوه کمبله ناست دي، غم او ښادي سره شریکه ده. د وطن دښمنان دې خوار او ذلیلوي. جنرال مبین لیکلي دا ښه انځور دی په دې هیله چې ټول افغانان همداسې په یو ټغر کیني او د هېواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره ګامونه واخلي ترڅو افغانستان د ټولو ګډ کور شي. رحیم سکندر لیکلي د تیر جمهوریت لومړنی مشر حامد کرزي هم د شهید حاجي صاحب فاتحې ته ورغی. فکر نه کوم په دا کچه د بل افغان پالل شوی وي. دا ښېګڼه په خپل ځان کې ده. سید احمد لیکلي د کرزي دغه سفر د افغانانو یووالي او د همدردۍ ښکاره نښه ده چې د هېواد د دښمنانو پلانونه ناکاموي او د سولې او ورورولۍ پیغام رسوي. عجب حقبین لیکلي خلک مه رټئ، لهجه مو نرمه کړئ ځکه ځینې خبرې ټول عمر نه هېرېږي. جانان لیکلي حامد کرزي هم نن پکتیا ته تللی او د شهید حاجي صاحب فاتحه کې ګډون کړی دی. دا د وطن یو ښه تصویر دی. ممکن کرزي صاحب خپلې پاچاهۍ کې هم داسې آرام سفر نه وي کړی او بیا پکتیا ته. خو نن چې ورونه افغانانو یو ځای سره کینی دا د شکر ځای دی. یو شمېر افغانانو بیا طالب فعالانو ته لیکلي چې هیڅ کوم طالب مشر د حامد کرزي د ورور د وفات پر وخت هغه ته د فاتحې لپاره لا نړ، خو کرزي بیا د حقاني فاتحه وکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.